السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شبیر احمد زهین یم. غواړم چې نن ورځ تاسو ته د الجبر او حساب ترمنځ په مهمو توپیرونو باندې وغږیږم. په پرونۍ ویډیو کې تاسو ته ما د الجبر، حساب او د ریاضیاتو په طریقو باندې وغږیدم. نن ورځ د حساب او الجبر توپیرونو ته لږ وضاحت ورکوو. د هغې وروسته بیا خپل درس ته راځو. پرون ورځ مو حساب داسې تعریف کړی و چې حساب په لغت کې شمیرلو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې په دوو معلوم عددو باندې عملیه اجرا کوي او له هغه څخه یو نامعلوم عدد را پیدا کوي. یعنی دوه معلوم عدد څه معنا او یو نامعلوم عدد را پیدا کول څه معنا. مثلا 2 جمع 3 مساوي کیږي سوالیه. دوه معلوم عدد دي 2 جمع 3 په دې باندې حساب عملیه اجرا کوي. د دې څخه یو نامعلوم عدد را پیدا کوو چې هغه نامعلوم عدد کوم یو دی هغه اوس را پیدا کوو. دا مساوي کیږي نتیجه کې 2 جمع 3 چې په دا باندې عملیه اجرا کوو 2 جمع 3 مساوي کیږي 15. دوه معلوم عدد دي 2 3 له دې څخه مو یو معلوم عدد نامعلوم عدد چې 15 را پیدا کړو چې ته حساب ویل کېږي. 15 منفي 4 تولیږي سوالیه. دوه معلوم عدد دي له دې دوه معلوم عدد څخه د 15 څخه موږ یو نامعلوم عدد را پیدا کوو. په دې باندې عملیه کوو. 15 منفي 4 مساوي کېږي. له 15 څخه چې 4 لاړ شي مساوي کېږي 1. هغه نامعلوم عدد چې موږ په لټه کې وو هغه 1 دی چې دا د حساب ویل کېږي. یا که چېرته موږ په ضرب کې وښیو لاس ضرب 2 دوه معلوم عدد دي عملیه پرې اجرا کوو او د دوه معلوم عدد څخه یو نامعلوم عدد را پیدا کوو. 2 صفر صفر 1 2 2 چې موږ هغه نامعلوم عدد ورڅخه را پیدا کړو چې هغه شل ده چې دې ته حساب ویل کېږي. دا د حساب موضوع ده. اوس راځو الجبر ته. الجبر د جبران څخه اخیستل شوی دی چې د مات هډوکو د تړلو په معنا ده او په اصطلاح کې ټول هغه مسایل چې حساب یې د حل کولو څخه عاجز وي الجبر ورته معادلې او فورمولې جوړوي. یعنې ځینې مسایل شته چې هغه حساب نشي حل کولی. یعنې هغه عدد چې مثبت یا منفي علامې ولري دغه عدد الجبر حساب نشي حل کولی چې دغه بیا الجبر حل کوي. لکه منفي 2 مثبت 3 دا عددونه دا موږ نشو کولی چې دا سوال حل کړو ځکه چې دا موږ نشو کولی په حساب باندې حل کړو ځکه چې دا عددونه علامې لري. دغه کار د الجبر دی. دغه سوالونه الجبر حل کولی شي چې هغه د الجبر د سوالونو حل کول به هم په راتلونکي په نورو ویډیوګانو کې به ووایو. اوس راځو خپل درس ته. زموږ درس دی د الجبر او حساب ترمنځ مهم توپیرونه. راځو یو لیکو. یو څو مهم توپیرونه یې وایو. لومړی د حساب د علم موضوع مکمل اعداد دي. د الجبر موضوع حقیقي اعداد دي. لومړی توپیر دی د حساب د علم موضوع مکمل اعداد دي.
مکمل عدد کوم عدد ته ویل کېږي؟ مکمل عدد هغه عدد دي چې له صفر څخه شروع تر مثبت لا ته نهي پورې دې ته مکمل عدد ویل کېږي. یعنې په حساب کې د صفر څخه تر مثبت لا ته نهي پورې عددونه راتلی شي، مکمل عددونه راتلی شي چې مکمل عدد په ډبلیو سره ښودل کېږي، یعنې هول نمبرز. دغه شروع کېږي د صفر، یو، دوه، درې ټکي ټکي تر مثبت لا ته نهي پورې شروع کېږي. او د الجبر موضوع حقیقي اعداد دی. حقیقي عدد کوم عدد ته ویل کېږي؟ د مثبت لا ته نهي څخه تر منفي لا ته نهي ټولو عددونو ته حقیقي اعداد ویل کېږي. یعنې په الجبر کې هر ډول عددونه راتللی شي. حقیقي اعداد په آر سره ښودل کېږي، یعنې ریل نمبرز. دا مساوي کېږي. دې ته موږ اوس د اعدادو محور رسموو. یعنې د صفر څخه شروع کېږي، یو، مثبت دوه، مثبت درې تر مثبت لا ته نهي پورې راځي. منفي خواته منفي یو، منفي دوه راځي تر منفي لا ته نهي پورې، چې دې ته حقیقي اعداد ویل کېږي. په دې کې هر ډول عددونه راتللی شي، هم کسري اعداد راتللی شي، هم اشاري اعداد راتللی شي، چې ټول حقیقي اعداد دي، چې دا یې لومړی توپیر و. راځو د حساب او د الجبر دویم توپیر ته. په حساب کې توري نه استعمالیږي. خو په الجبر کې توري استعمالیږي. دویم توپیر دی په حساب کې توري نه استعمالیږي. د تور څخه مطلب ایکس واي زیډ دغه توري دي. د انګلیسي کوم حروف چې په ریاضیګانو کې استعمالیږي په الجبر کې هغه توري ښیي، ایکس واي زیډ دا ښیي. یعنې په حساب کې توري نه استعمالیږي، یعنې په حساب کې ایکس واي زیډ نه استعمالیږي، نه کارول کېږي. خو په الجبر کې توري استعمالیږي. که چېرته موږ په افادو مدلو کې وګورو هغه کې توري استعمال شوي چې هغه الجبر ده. یعنې په الجبر کې به توري استعمالیږي. تور څخه مطلب توري څه دي؟ ایکس واي زیډ پی داسې نور، دې ته توري ویل کېږي. دا توري په حساب کې نه استعمالیږي، برعکس په الجبر کې دغه توري بیا استعمالیږي، د استعمال وړ دي. راځو دریم توپیر ته. د حساب علم تکمیل شوی دی، یعنی پوره شوی دی. خو د الجبر علم اوس هم د انکشاف په حال کې دی. د انکشاف په حال کې دی. دریم توپیر دی د حساب علم تکمیل شوی دی، یعنې د حساب علم پوره شوی دی، نور انکشاف نه کوي. خو د الجبر علم اوس هم د انکشاف په حال کې دی، یعنې اوس هم انکشاف کوي، د پرمختګ په حال کې دی، نوي نوي مسایل پکې را پیدا کېږي چې اوس هم ډېر نوي کشفیات پکې رامنځته شوي دي چې دا الجبر دی چې د انکشاف په حال کې دی او پرمختګ کوي.
څلورم فرق ته راځو چې څلورم توپیر دی د حساب او الجبر ترمنځ. حساب په حساب کې اعداد مثبت او منفی علامې نه لري، خو الجبر کې اعداد مثبت او منفی علامې لري. دا څلورم توپیر دی د حساب او الجبر ترمنځ. په حساب کې اعداد مثبت او منفي علامې نه لري، یعنی هغه کوم اعداد چې په حساب کې راځي یعنی مکمل اعداد دغه اعداد مثبت او منفي علامې نه لري، خو هغه اعداد چې په الجبر کې راځي هغه بیا مثبت او منفي علامې لري، چې هغه عبارت دی له حقیقي اعداد څخه چې د مثبت لایه نهي څخه تر منفي لایه نهي پورې شتون لري، چې دغه اعداد مثبت او منفي علامې لري او په الجبر کې شتون لري. دا د الجبر او حساب ترمنځ مهم توپیرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل. زموږ انشاءالله نوره ویډیوګانې به هم اپلوډ کیږي. تاسو زموږ چینل تعقیب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کړی مو نه وي، تر څو زموږ هره ویډیو تاسو در ورسیږي او تاسو ترې ګټه واخلئ. نور مو وخت نه نیسو. د وسلوړي آزاد او خپلواک افغانستان په